ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لومړی زده کړه د اسلام لومړی نور کړه دا تله بس فزین ځان جوړ رښتینی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. رابشو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. محترم حاجي مولوي صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما سره یو دوې پوښتنې ده. لومړنۍ پوښتنې په دې ډول ده چې د ماښام لمونځ 3 رکعته فرض دي او چې امام یو رکعت تېر کړی او مقتدي دا یو رکعت تېر کړی، مقتدي دا 2 رکعته ونیسي ورسره او په آخر رکعت باندې امام سلام وګرځي او مقتدي مې راسته طرف ته سلام ورسره وګرځي. درته باره مقتدي یېري دا یو رکعت یېري، درته مقتدي وراسي په آخر کې څه وکړي څه وکړي. د مسبوق مسئله زموږ د فقې کتابونو ډېره ښه څېړلې ده. نو یو سړي نه یو رکعت په مانځه کې تېر و او امام سره په آخره قاعده کې کېناسته. امام چې کله سلام وګرځوه دی هم سلام وګرځوه. وروسته ورته یاد شو چې ما نه یو رکعت پاتې دی، نو د خپل ځای نه دې پورته شي، د خپل مونځ دې پوره کړي او په آخر کې دې سجدې سهوه وکړي. نو په داسې سړي باندې سجدې سهوه لازمه ده. بل پیغام واورو. السلام علیکم، زه عبدالغفار اکمل له کندهار ښار څخه خپرونې ته دا پیغام کوم. اوله پوښتنه مې په دې ډول ده چې موږ 4-5 وروڼه یو او هر یو ځان د خپل کار کوو. ویشونه یې سره جلا کړي دي موږ وروڼه. پلار چې کوم دی هغه هم ژوندی دی او موږ په کارو باندې هېڅ کار نه لري. هغه خپل یعنې لمونځ اودس کوي، موږ په دنیا کار نه لري چې دوی څو ګټې وکړي او موږ به داسې مولوي صاحب محترمه هر یو جلا قرباني کوو او په دغه یوه قرباني کفایت کوي. دویم پوښتنه مې په دې ډول د مولوي صاحب محترمه چې د ورېندارې یا خور سره لمونځ کول په یوه خونه یا وطاق کېږي که نه؟ په هغه وخت کې چې پلار ژوندی وي او پلار 3-4 زمن ولري، سرمایه ټوله د پلار وي او زمن هغه ته کار کوي، خو زمن ځان ته شخصي ملکیت هیڅ هم نه لري. نو دلته چې صرف پلار قرباني وکړي، د زمنو باندې قرباني نشته، ځکه دوی خپله شخصي ملکیت نه لري. څه پیسې چې دي هغه ټولې د پلار دي. اما که پلار ژوندی و، زمنو ځان ته کاروبار کو د پلار په سرمایې باندې، خو ځان ته یې دومره هم پیسې درلودلې چې هغه حد د نصاب ته رسیږي، پلار به هم قرباني کوي او هر زوی به ځان ته قرباني کوي. همدارنګه که پلار د خپل زمن بیل کړي و، هر یوه ته یې حصه د خپل ورکړې وه چې زما په مال کې تا ته دومره حصه در رسیږي، نو په هغو باندې بیا قرباني لازم ده. اما که پلار ټول د اولاده یا د زمن ټول مشترک ول، پلار یې ژوندی و، پلار دپاره کار کوه، شخصي ملکیت یې نه درلوده، بیا پې قرباني نشته دی. او دویمه مسئله چې د خپل ښځې تر څنګ مونځ یا د خور مور تر څنګ مونځ یا د ورېندارو تر څنګ مونځ، دا مسئله د محاذات مسئله ده چې زموږ د فقې کتابونو دا هم ډیره په دقیقه توګه باندې څېړلې ده. زموږ د فقې کتابونه لیکي په هغه صورت کې چې سړی د خپل محارمو تر څنګ چې هغه مور وي که خور وي که ښځه وي ودرېږي په هغه مانځه کې چې هغه مونځ یو امام پسې وي، یعنې دواړه په مانځه کې مشترک دي، په دې صورت کې د دې مونځ فاسد دی. اما که د دې و تر څنګ ولاړ و، حتی د محارمو تر څنګ چې هر یوې ځان ته مونځ کوه، نو دا مونځ بیا مکروه تحریمي دی. انشاءالله تحتوي شرح د مراقي الفلاح په 280 صفحه کې، رد المختار په 10 جلد کې، په رد المختار انشاءالله 10 جلد دی، اول جلد 415 صفحه کې هلته یې لیکلي دي ويفسدها محاذات المشتهات بساقها وكعبها في الأصح ولو محرما له،
او زوجة في الصلاة مطلقة مشتركة. بیا تحتوي حاشیه د مرقي الفلاح لیکي مشترکه احترزا محاذات المصلية لمصلي ليس هو في صلاتها حيث تكره ولا تفسد. او مکروه لاندې بیا لیکي الظاهر انها تحریمیه لانها مظنة الشهوة والكراهة على التأري. نو که یو امام پسې مقتدا کړي و حتی د محارمو تر څنګ چې ولاړ وي مونځ فاسد، او که بیل بیل ښځې ځان ته بیل مونځ کوه نارینه ځان ته بیل مونځ کوه چې تر څنګ یې ولاړ وي مونځ یې مکروه تحریمي دی. بل پیغام واورو. حاجي مولوي صاحب زه حبیب الله جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. زما څو پوښتنې اول تاسو سلام علیکم. ما اوله پوښتنه دا ده چې ملسوي ته سرسایه روا ده که نه روا ده؟ واجبي صدقات که هغه زکات وي که سرسایه وي هغه اصولو او فروعو ته نه ورکول کیږي. فتح القدیر په دې باندې ډېر لوی بحث کړی دی په بحث د زکات کې. څه مطلب؟ پلار نشي کولی چې د خپل اولادې ته زکات ورکړي، که د هغه زوی وي که د هغه لور وي که د هغه لمسي وي دې ته زکات نشي ورکولی. همدارنګه دیو ته سرسایه هم نشي ورکولی. همدارنګه زوی نشي کولی چې د خپل پلار ته د خپل نیکه ته د خپل نیکه نیکه ته زکات ورکړي یا سرسایه ورکړي. نو اصولو فروع ته واجبي صدقات نه ورکول کیږي. ځکه فتح القدیر هلته لیکي ځینې د هدایې عبارات یې رانقل کړي دي چې هلته تملیک په کمال طریقه باندې نه ثابتیږي ځکه چې منافع د دوی ترمنځ مشترکې دي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. نجیب الله خوشحالم د کندهار ولایت څخه. مولوي صاحب محترم پوښتنه مې دا ده چې زه دوکاندار یم او زموږ توده په افغانۍ باندې ده، خو موږ ته اکثرت خلک د افغانۍ پر ځای باندې کلداري راکوي او بیا د ځان د اسانتیا په خاطر باندې دغه کلداري موږ په افغانۍ باندې ورته کوو. آیا دغه وټه زموږ لپاره جواز لري او که نه لري؟ والسلام. د خدای په امان. چې په هغه مشتري یا اخیستونکي باندې کوم ظلم او زیاتی ونه شي په دې کې شرعا څه مشکل نشته دی. بل پیغام واورو. السلام علیکم محترم اجموعي صاحب ته زه پیغام پرېږدم د هلمند د ولایت د مولوي عبدالباري. او وروسته ته دې مې دا پوښتنه ده چې زما یو سړي د هلمند په ولایت کې چارواکو معنا د حکومت سړي زما څخه پوښتنه وکړه چې زه شراب خورم زما لمونځ کېږي که نه کېږي؟ ما د خپل د زیرېدو په سبب چې دا سړی ما زیرې ما دی اسلام لره را ونه بلی، معنا شرعي خبرې مې ورته ونه کړه، مطلق دا خبرې مې ورته وکړه. ما ویل چې یو کافر چې سړی کافر نو لمونځ څه کوي چې کوي؟ صرف خاص خپل د قرآن تبلیغ قرآن آیتونه ورته ونه ویل. آیا ما ته به خدای تعالی سزا راکړي په ورځ محشر که بیرانه کې ما خپل د ځان خپل د بېادبۍ خپل د ابرو د عزت لپاره ما دا خبره ونه کړه ورته چې دی راوبلم اسلام ته؟ آیا څنګه به یې ما ته به خدای تعالی سزا راکړي که به څنګه یې؟ او په هغه ځای کې به خدای تعالی دې نه راپورته کوي ما الله چې معنا نبي علیه السلام وایي چې که چا شرعي پوښتنه د یو چا څخه وکړه هغه په ورځ محشر راپورته شي د جواب نه یې ورکړ دی راپورته په خوله کې بیا د اور مړونه وي. نو د هغه څخه هم ډېر او ما لرد چې شرعي په لاس راکړه چې دغسې سړی چې چا څه پوښتنه وکړي ما یې به باید دې سړي ته څه ویلي وی. والسلام. السلام علیکم. جناب مولوي صاحب محترم ډېره مننه کوم ستاسو د پیغام نه چې ډېر په مینه موږ ته پیغام پرېښی و. اسلام لورې ته بلنه او اسلام لورې ته دعوت دا د هر مسلمان وظیفه ده، دا صرف د علماو وظیفه نه ده. البته مسؤلیت به دې ورته ډېر زیات تراجع وي چې هلته البته ته په خپل ځان باندې ویرېدلې یا تا ته مشکل راجع کېده نو تا سکوت کړی دی لکه څنګه چې تا ویلې هغسې مسئله دې ورته نه ده ویلې، هېڅ معذور یې، تا ته که مشکل نشته، مسؤول نه یې. خو ډېره غټه د خبره دې ورته کړې که هغه انسان یې په دې پوه شي چې تا ورته ویلې چې د کافر مونځ څه کوي. د شراب خوران ډېر بدبخته انسانان دي، پلیت انسانان دي، که هغه په حکومت کې یا په غیر د حکومت کې دا د الله په غضب او د الله په لعنت کې ګرفتاره دي. د دوی چهرې به حتی په قبر کې مسخه کېږي. او زه دا وایم چې نن ورځ حکومت د یو نامه باندې چې موږ مخدره توکي ورکوو د دې وطن نه په سلګونو ځوانان یې په دې لاره کې مړه کړه، په میلیونو ډالر یې په دې لاره کې مصرف کړه، ورکولی هم ونه شه. او شراب چې د هغه حرمت د الله په کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ثابت دی، په هر ځای کې په ډاګه باندې څکل کېږي، څوک نشته چې د هغو مخه ونیسي. نو تا ته مسؤلیت راجع نه دی او که هغه ظالم په دې پوه شي خو تا ورته ویلي چې کافر مونځ څه کوي. بل پیغام واورو. السلام علیکم حاجي مولوي صاحب محترمه، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. هغه جان د کندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. حاجي مولوي صاحب محترمه زما دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده حاجي مولوي صاحب محترمه چې یو ورځ ما په خپرونه کې واورېدله چې د رب اغفر لي دعا چې ده د دوو سجدو په مابینځ کې ویل کېږي. آیا دا د هر لمانځه په دغه کې د دوو سجدو په مابینځ کې ویل کېږي که یا دا ځان ته مستقل لمونځ لري؟ ښه وضاحت راکړه. او دومه پوښتنه مې حاجي مولوي صاحب محترمه دغه ده که یو څوک یو عالم یا یو ملا په شهادت رسي یا نیول یې دې سړي ته موږ په کافر
دعا چې د دوه سجدو ترمنځ ده هغه په هر مانځه کې ده. هغه یعنی اختصاص نه لري تر یو مانځه پورې. په هر مانځه کې کولی شئ چې د دواړو سجدو ترمنځ چې جلسه ده په هغه کې درې وارې رب اغفر لی اللهم اغفر لی ووایي. او مسئله د قاتل، که هغه قاتل له هر مسلمان وي، که قاتل د کافر وي، مرتکب د کبیره ګناه ده، کافر ورته نشو ویلی. البته که قتل د یو عالم یا قتل د یو مسلمان هغه حلال ګڼه، نو په هغه صورت کې د هغه کافر دی او د الله په غضب و لعنت کې گرفتار دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فی. الله وایي څوک چې یو مسلمان په قصد سره ووژني د هغه جزا جهنم د تل لپاره په جهنم کې پروت وي. مفسرینو هلته د خالدین نه مکس طویل اخیستی دی، الله به جنت ته راولي. اما که حلال ګڼه نو بیا کافر دی. او خو موږ به دا ورته وایو چې د الله په غضب او د الله په لعنت کې ګرفتاره دی. بل پیغام وورو. زما وطن خو بل دی، زه ورته په کډه راغلی چې زما لمونځ هلته مسافرانه دی که دغه یې دی. او بل همدا شوی چې زموږ مولوي صاحب پر جومات باندې سندرې لګوي او دا زما لمونځ ورسره یو تاوان خو به نه پکښې راځي. والسلام. تا چې خپل وطن پرېښی شریف الله جانه راغلی دلته، که ستاسو کورنۍ ټوله راغلي بیا مسافر نه یې، دلته د خپل مونځ پوره کوه. همدارنګه که ستا کور بل ځای ته بل ځای ته راغلی او خو نیت د اقامت دې کړی وي بیا مسافر نه یې، خپل مونځ پوره کوه. که د نیت د اقامت نه یې کړی چې نن زه سبا ځم، بیا ته مسافر یې. او هغه مولوي صاحب به هېڅکله دا کار نه یې کړی، تاسو نه یې پوه شوي. بیا تحقیق وکړئ. هغه څوک چې زموږ علما دي الحمدلله هغه د فساد او د منکراتو په ځانګړې توګه د موسیقي په ضد باندې مبارزه کوي، هغه کله هم موسیقي ناوري، ته به نه یې پوه شوی. نو قدرمنو اورېدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتیني مومن خپرونې ته پیغام ثبت کړئ، نو لومړی په خپل ټلیفون وکړئ 406 شمېره ډایل کړئ، اوکې کړئ. د هغه نه وروسته 26 شمېره ډایل کړئ، خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. نو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. السلام علیکم. زه سلیمان خیل هلکوزی د هلمند ولایت څخه غږېږم، د مدالي ولسوالۍ. ما دغه سوال ده چې په مانځه کې سوچ ذهن ته راشي یا رضا سوچ یو بل څه فکر په دې مانځه کې راولي، هغه مونځ یا مکروه کېږي یا غلطېږي. مونځ کول الله سره راز و نیاز دی. نو چې کله خپل رب ته درېږو باید ډېر په عاجزي سره ودرېږو، ډېر په تضرع سره ودرېږو، ډېر په خشوع سره د خپل رب ته ودرېږو، او ډېر په پاک ځای کې او ډېر په پاکه جامه باندې الله ته ودرېږو. دنیوي سوچونه، دنیوي فکرونه، دنیوي معاملې باید په مانځه کې د خپل په فکر کې ونه ګرځوو. بیا هم کله ناکله که چاته راته نو چې د هغه تواضع او د هغه توجه خرابه کړي، ضروري خبره ده چې مونځ مکروه کوي. اما څه ناڅه که وي هغه مشکل نشته. بل پیغام وولو. السلام علیکم مولوي صاحب، تا د جوړې بخیر یې. زه سید حسن حسن یم د لښکرګاه ښار د هلمند ولایت درته په تماس کې. په وطن کې ملا یې تلویزیون کوټه ورته بوتې او فلمي ټلیفون ورته ښیي، یا په دې پسې لمونځ پرېږدي که نه دی چې د دې جواب راکړي. خدای تعالی ټلیفون کې خو څه مشکل نشته دی، نن ورځ خو ټلیفونونه ټولو سره دي، خو په دې شرط باندې چې په هغه کې مزخرفه فلمونه او ناروا فلمونه نه اوسیږي. او مسئله د تلویزیون ما په څو واره ویلي چې دا منبع د فساد او د فحشا د الله رب العزت د اسلامي ټولنې او د مسلمانانو کورنیو نه دا ورکې کړي. انشاءالله دا به د علماو په کورنۍ کې نه وي، کوم محیط کې چې تاسو ژوند کوئ. اگر که په کابل کې چې زه وینم د هر ملا په کور باندې ډیش او انټین لګېدلی دی، دې واټن د تلویزیونو لګېدلي، ستاسې محیط کې به دا نه وي. که هغه ډېر به محدود او کمی مونځ هم پسې کېږي، مونځ پسې کوئ، خو په دې هیله چې د چا په کور کې لرې کړي، انشاءالله د علماو په کور کې به دا نه وي. بل پیغام وورو. زما شریف د کندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د مولوي صاحب څخه دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دغه ده چې سړی مسافر او دغه سړی دغه مقتدی محکم او ملا مسافر، ملا 2 رکعته لمونځ کوي، محکم دا ولاړې 4 رکعته کوي، په دا ولاړه کې به دی داسې وایي که دی نه وایي. دا مې یوه پوښتنه ده. بله پوښتنه مې دغه ده چې دلته خلک وایي دغه وابیان چې دا د یهودو نصارا د امریکایانو برطانویان در دغو نه بهترین در دغو نه خراب دغه چې کافران دي، ډېر کافران دي دا وابیان شي. نو دغه خبره څنګه ده؟ دا اوس دغه امریکایانو لا بېکاره دي که څنګه دي؟ په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستاسې ژوند غواړم د الله پاک څخه په خوشحالۍ. د مسافر د مانځه مسئله د فرض په رکعتونو کې په 2 رکعتو اولو کې ګوره قرائت فرض دی،
زم د صورت سورې فتحې سره واجب دی، مطلق قرائت فرض دی. حتی که یو سړی ځان ته مونځ کوي په 2 رکعاته آخرو د فرضو کې قرائت نه په هغه واجب دی نه فرض دی. نو مسافر چې کله مقیم امام پسې نه مقیم چې کله مسافر امام پسې اقتدا وکړي 2 رکعاته چې وکړي چې پورته شه، نو چې په قدر د فاتحې مدرېږي مونځ یې وشه، او که فاتحه هم وایي په دې کې څه مشکل نشته دی. او بله مسئله چې تا ویلې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، که سلفیان دي که حنفیان دي که زموږ دیوبندیان دي، دا ټول مسلمانان یاستو. باید د مذاهبو ته په درنه سترګه باندې وګورو، او هغه امامان لکه امام الشافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله، دا هغه کسان و چې د هغو تقوا، د هغو اجتهاد، د هغو فقاهت، د هغو زهد نن ټول اسلام دپاره یوه نمونه ده. نو د هغو ته باید په ډېر درنه سترګه باندې وګورو، د هغو په شان کې سپکاوی او ګستاخي کله هم ونه کړو. راشئ د اتفاق، د اتحاد، د یووالي لاسونه یو بل ته ورکړو. دا نه چې نن هغه څوک غیر مقلد دی دا ووایي چې دا د امریکایي او د انګریز او د فلان فلان نه بدتر دی. نه، ټول الحمدلله مسلمانان یاستو. دا خپل منځي اختلاف پرېږدو، علماو ته، همدارنګه مجتهدینو ته، امامانو ته په درنه سترګه باندې وګورو. که دوی امامانو ته مذهب ته سپکاوی نه کوي هیڅ مشکل نشته دی. که چېرته سپکاوی کوي باید هغو ته نصیحت وکړو، پوه یې کړو، دا نه چې هغه د کفر او د امریکایي نه بد معرفي کړو. د یووالي، د اتحاد او د اتفاق لاس ورکړو یو بل ته. نن کفار او یهودو نصارا په موږ باندې څه کوي او موږ په څه باندې اخته یو. کفار زموږ د اختلاف نه استفادې سره کولی شي چې د ټولو مسلماني اسلامي ټولنه کې هغه د خپل اهداف تطبیق کړي او پلي کړي. نه راشي د اتحاد او د اتفاق او د یووالي لاس یو بل ته ورکړئ. د الله رب العزت د کلام، همدارنګه د حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د خپل ژوند سرته ورسوو. کومو فروعي مسایلو کې چې یو بل سره اختلافات دي په دې باندې نه څوک کافرېدی شي او نه چاته خطاب د کفر کولی شو. بل پیغام اورو. السلام علیکم حاجی موري صاحب محترم استاد مسجد څنګه جوړه په خیر یا د جماعت دین نواز همې ولایت په بابا جزو سیمه څخه تاسو ته پیغام دی د ماجد موري صاحب ته یو تر وکی ورستنه پر وکی دي ثواب لري که څه چې وته تر د مخه نه پر وکی دا ثواب لري. د نفلو په باره کې چې د وترو نه مخکې که وروسته یې مخکې هم کېږي وروسته هم کېږي، خو هغه څه چې معصور دی هغه دا دی چې د وترو او د سنتو ترمنځ چې دلته 2 رکعته نفل په ناستې باندې وشي دا ډېر بهتره دي. که چا د وترو نه وروسته هم وکړه په دې کې کوم مشکل نشته دی. بل پیغام واورو. السلام علیکم حاجي مولوي صاحب، زما یو دا پیغام دی چې خیر او سترات د خپل د خاوند په سلا باندې ما د جیب نه هم پیسې اخیستې دي، سلا مې ورسره کړې دې څه خو به زما غاړه نه بندېږي. السلام علیکم. په هغه صورت کې چې د خاوند اجازت وي کولی شي چې د هغه د جیب نه، د هغه د ملکیت نه، د هغه د کور نه څه واخلي خیرات یې کړئ. خو که د خاوند اجازت نه وي، حتی که یو سائل راځي ستاسو دروازې شاته اواز کوي څه شی غواړي بغیر د خاوند د اجازې نه هغه ته څه نشئ ورکولی. امیري صاحب چې کله موږ کشران وو نو د پلار یا د مشر ورونو واسکټونه به هم چې چېرته لیدل ځوړند به ول نو هغه به هم لټول، ځان ته به هم د هغه نه پیسې اخیستلې. نو نن ورځ هم په کورنیو کې دغه مسایل شته چې اکثر د خاوندانو واسکټونه یا د بیچارهګانو جامې ځوړند دي نو د هغو جیبونه لټول کېږي او د هغو نه پیسې اخیستل کېږي. آخرنی پیغام به واورو. ګران مولوي صاحب ما تاسو څخه دا پوښتنه ده چې د 2 ښځو موخۍ څنګه ده، آیا روایت لري که نه لري؟ خدای پامان. د موخۍ یا د بدل مسئله که یوه جنۍ د بلې جنۍ په مهر کې وټاکي دا حرام دی. د اسلام په مقدس دین کې دې ته نکاح شغار ویل کېږي. وروسته د دې بیا کولی شي چې مهر مثل په دوی کې واجب کړي. اما که د یوې کورنۍ نه یوه جنۍ یو کور ته ورکول کېږي، د دې کور نه بلې کورنۍ ته ورکول کېږي، خو هر یوې دپاره ځانګړی مهر ټاکلی وي، بیا په دې کې مشکل نشته دی. انشاءالله در المختار دی په 2م جلد کې په 361 صفحه کې لیکي ووجب مهر المثل في الشغار وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته مثلا معاوزة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهر مثل فلم يبق شغارا. که یوه جنۍ د بلې جنۍ په مهر کې وټاکله دا منهي عنه ده، وروسته د دې د مهر مثل وټاکي. اما که هرې جنۍ دپاره بیل بیل او ځانګړی مهر ټاکل شوی و په دې کې څه مشکل نشته دی. نو قدرمن اورېدونکو موږ سره نن عصمت جان و په خپرونه کې، نو د خپرونې ته تنوع ورکړه، هر پیغام سره ځانګړي نعتونه نشر کړل. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه، البته د 3 شنبې ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. تاسو ته د خپل د صحت او روغتیا ډاډ درکوم او ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.
خوشبوئی دا معطر مراسیم دی ہر رواج دا زلالت لدنیا لاڑو دا بوتانو عبادت لدنیا لاڑو ہر رواج دا زلالت لدنیا لاڑو دا بوتانو عبادت لدنیا لاڑو چه تراغل جہالت لدنیا لاڑو دا بوتانو عبادت لدنیا لاڑو